سالنګونو کې څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي نن دوشنبه په شمالي او جنوبي سالنګونو کې واوره درېدلې او دا مهال له سړک څخه د واورې پاکولو او جغل اچولو چارې پیل شوې دي. یا د ادارې ویلي چې ټول چلوونکي له دغې لارې څخه د تېرېدو پر مهال باید معیاري وزن، معیاري سرعت او معیاري ارتفاع په نظر کې ونیسي. ژمني وسایل او تجهیزات، چینونه، ګرمې بسترې، احتیاطي خواړه او اضافه غوړي له ځان سره باید ولري. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست ویلي چې په سالنګونو کې د باد سرعت په 1 ثانیه کې 6 متره دی، رطوبت 80 سلنه، د هوا د یخوالي درجه -8 درجې ده او 25 کیلومتره سړک یخ نیولی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.